یو لس قسمه زنانه داسې دي چې هغې باندې جنت حرام دی او په هغې باندې د الله لعنت دی، او دا د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معلومیږي. یو هغه زنانه الواشمات چې هغه خالونه لګوي. خال دې ته وایي چې یو ځای په یو اندام په هغه ستنه باندې زخمي کړي او په هغې باندې رانجه واړوي یا څه شنه بوټي پسې راکاږي، د دې لپاره چې په هغې ځای باندې هغه چاپ او هغه نقشه پاتې شي. دویم هغه زنانه النامصات چې هغه خپلې وریځې نری کوي او د خپل مخ نه ویښته وباسي او د خپلو وریځو نه ویښته وباسي. او دریم هغه زنانه المتفلجات چې هغه خپل دا مخکني غاښونه هغې په منځ کې لارې جوړوي، کولاوي، په سوان په ذریعه باندې دا مخکني غاښ د یو بل نه جدا کوي، د دې لپاره چې زه ښایسته ښکاره شمه. څلورم نمبر الواصلات هغه زنانه چې هغه خپلو ویښتو پسې نور ویښته پیوست کوي، خپلې ویښته یا بیکاره دي یا نشته دی یا کم دي او د هغې د وجې نه دا نور ویښته اغوندي خپل سر ته، نو دغه زنانه په هغې باندې د الله لعنت دی او دغه د زنانه باندې جنت حرام دی. پنځم نمبر هغه زنانه کاسیات عاریات هغه زنانه چې هغې جامې خو اغوستې دي خو عاریات په اصل کې بربنډې دي. مقصد دا دی چې یا یې دومره نری لباس اغوستی دی چې هغه لباس د وجې نه د هغې بدن دننه ښکاري، د هغې ویښتان ښکاري، او یا یې دومره تنګ لباس اغوستی دی چې د هغې د وجې نه د هغې اندامونه بیل بیل ښکاري. شپږم نمبر هغه زنانه رؤوسهن کاسنبة البخت داسې زنانه چې خپل سرونه یې داسې جوړ کړي لکه د اوښ دا وف چې دی د دې په شانې دا ویښتان شاته په دې څټ کې راتاو کړي او بره ښکاري غونډارې. او اووم نمبر هغه زنانه المائلات والممیلات هغه زنانه چې پردو سړو ته مایله کېدونکي دي او نور سړي خپل ځان ته مایله کوونکي دي، یعنی په داسې ډول کې ګرځي بار په دې بازارونو کې چې په خپله نورو سړو ته مایله کېږي او نور سړي خپل ځان ته مایله کوونکي دي. اتم نمبر هغه زنانه المتشبحات بالرجال هغه زنانه چې هغه د نارینهو سره ځان مشابه کوي، داسې لباس یې جوړ کړی دی چې هغه د نارینهو په شان دی، داسې پیزار اغوندي چې هغه د نارینهو په شان دی، داسې مزل کوي چې هغه د نارینهو په شان دی. او نهم نمبر النایحات هغه زنانه چې په غمونو او په مړو کې ویرونه کوي، ویرونه چغې وباسي، د جاهلیت ځانونه شو کوي. او لسم نمبر هغه زنانه المرأة الساخط علیها زوجها هغه زنانه چې د هغې نه خپل خاوند خفه دی. دا لس قسمه زنانه داسې دي چې په دې باندې د الله لعنت دی او په دې باندې جنت چې دی د حرام دی او دا زنانه جهنمي دي. دا صفات چې په چا کې کومه زنانه